غواړئ د 2 ته ټک ورکړئ. لېوال ښونځي لپاره 3 ته ټک ورکړئ. دویم ګام درسي مواد ترلاسه کړئ. د لېوال لرې څخه ښوونځی د لوستلو لپاره ځانګړي کتابونه تیار شوي. کله چې مو کتابونه ترلاسه کړل د پښتو ټلویزیون څخه هره ورځ د یوه ټولګي ټول مضمونونه په 2 دورو کې 6 ځله خپریږي. د لومړۍ دورې پیل د زمري یا اسد په 10مه چې د اګست لومړۍ نیټې سره سمون خوري پیل شوي. دویمه دوره د زمري یا اسد په 21مه نیټه چې د اګست د 11مې نیټې سره سمون خوري پیل شوي. د دویمې دورې لوستونه د لومړۍ دورې څخه 8 لوسته وروسته دي. یوه دوره 2 میاشتې ده چې د لومړي ټولګي مضمونونه به پکې تکراریږي. په کال کې 4 ځله لومړی ټولګی لوستلی شئ. لېوال د لرې ښوونځی. لومړی ټولګی ورځنۍ خپرونې د کابل پر وخت له غرمې مخکې د شپې 1 بجه د لومړۍ دورې د لوستونو تکرار. سهار 6 بجې د دویمې دورې د لوستونو تکرار. ساخت 10 بجې د لومړۍ دورې د لوستونو تکرار. د خپل وخت سره سم د لوست یا سبق وخت په یاد ولرئ. په هغه وخت ټلویزیون ولګوئ. کتابونه مو لکه څنګه چې درته ویل کیږي پرانیزئ